ضربه شو بیبا ما خپل د صفر نه کار شروع کړی او بس ان شاء الله دوه کسان سره لګیږي او دغه نیو خلک مول او نیو یاخا مول. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قدرمن دوستان، ان شاء الله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. د ژمي موسم ده، یعنی د غریبانو د سر درد هغه په دې چې په ژمي کې اکثریت خلک داسې دي چې حتی یو من خروار یو من د لرګي نشي اخیستلی تر څو د ژمي تو تیر کړي. نو راغلي داسې یو سرای لاټال چې د لرګیو ده دغه سرای مسعود سره غږیږو چې د لرګیو نرخونه څنګه دي کارونه دا ژمي کې نو ملتیا مو کوي. ایسې ستړي مه سئ. مننه کورونه. السلام علیکم ټول اوریدونکو کتونکو ته تاسو. اول کې که ځان راته معرفي کړئ سئ. زما نوم منصور الله د ننګرهار ولایت د چپلان ولسوالۍ اوسېدونکی. ماشاءالله ډېر ښه. دغه خپله یاست مسؤل؟ او مسؤل یې خپله یم. ډېر ښه مننه. څنګه د کاروبار مې؟ شکر دی انشاءالله. بس کاروبار ښه دی خو خلک لږ غریب دي، دومره وسه نه لري. څوک خواران یو من دوه منه درې منه دغسې لرګي د شپې وړي او څه مزدوري چې وکړي موږ خو ګورو دلته راشي بس دوه منه چا وسه کي چا درې منه کېږي نو دغسې اخلي. څومره کار مو کیږي چې د لرګیو کاروبار کوئ؟ بس شکر دی. بس ورځ یو 4 خرواره 5 خرواره داسې خرڅېږي. تاسو وخت څومره کېږي څو کاله راهیسې د لرګي کار کوئ؟ بس خو دلته فعلا نوي و د اول دغه هم دی خو نور مخکې ننګرهار کې کار کولو د لرګیو. اوس دلته اول کال یې 5 میاشتې کېږي چې راغلي و دې ځای کې هم دا ځای هم نیولی کړی. څنګه و ننګرهار کې د لرګیو کاروبار څنګه دلته اوس څنګه ده؟ شکر دی دلته هم ښه دلته خو هم ښه دی. بس ګزاره کېږي ډېر ښه. خدای دې ګزاره نه دروي. دا څنګه د لرګي څو ډوله لرګي تاسو لرئ؟ دلته موږ 3 قسمه لرګي لرو. یو توت او بل بلوط او بل داسې ګډوله غوندې لرګي لرو لکه هر شی میکس کنه ول او دا شیان پکې لکه چا څه خلوصه کېږي هغه رقم اخلي. 3 قسمه دي. دا اوس کوم قسم ده دا لرګی؟ دا بلوط ده. دا قیمت به څو ده؟ د دې قیمت 110 روپۍ دی. من 110. خروار به څومره ده؟ خروار به 7000 او څو راځي 8800 راځي. 8800. دا تیر کال پرتله اوس نرخونه خلک وایي ټیټ سوي دي. دا خو نور هم قیمته سوي. نه تیر کال پرتله نرخونه اول خو اوس لږ ژمي موسم دی که نه لرګي نه هم پیدا کېږي. ځنګلات بند دي نو په دې خاطر باندې لرګي خامخا څه نه څه دغه کوي. دا به نور هم قیمتېږي تر اوسه باران او واوره سم نه دي سوي. که هغه اوسې نور به هم قیمته کېږي. نه را فکر نه کوم نور قیمته شي. همدغه نرخونه دي ژمي همدغه ژمي دی. 8800 نور چې دي 9,500 سیم شته او 5,000 هم شته. توت لکه 4,500 دی. توت بیا ولې ارزانه ده؟ توت ولې 4,500؟ لکه دا دی خپل دغه د غره نه چې راځي که نه لرګي لږ وخت اړوي لکه خرچه پرې ډېره راځي. ورزو دا نور د قسمونه هم ګورو. توت هم ګورو او کوم چې مې درېیم قسم راته تا چې میکس دی هغه به هم ګورو. صحیح ده. راځئ چې دا توت دی. دغه توت ده. دغه توت لرګی ده. دغه نرخ تاسو ویلې؟ دا مطلب موږ ورکوو په 4,600 خروار. من څو ده؟ من 88 روپۍ 15 روپۍ من راځي. خوش کوم لرګی ډېر اخلي دلته خلک؟ توت اخلي که دا بلوط اخلي؟ ډېر اخلي خلک ځکه چې ارزانه دی. توت ډېر اخلي. توت بیا دغه لوند هم هغه بیا څنګه؟ نه کوشش کوو چې موږ وچ راوړو موږ خرید وکړو چې بیا لوند نو هلته یې را سره چې کله وچ شي بیا خلک اخلي. ډېر ښه. او بالا درېیم قسم یې کوم ده؟ 3 قسم هغه دغه دی ګوره شاخچه چې ده. شاخچه ده. دا به څنګه لرګی ده؟ هغه هم ښه لرګی و. خلک یې لکه دیګو ته وړي واده کوردو دپاره وړي. هغه بیا من څو ده؟ هغه من 100 روپۍ ده. خروار هغه څو راځي؟ خروار 8000 روپۍ راځي. ټولو کې دا بلوط قیمته ده. بلوط او دا خو لکه خرچه پرې راځي هرکه شي او ماتوانه شي که نه او خو ماتېږي نه چې روغ راځي او دا خو ورته بس په 1.5 سلې هرکه په 1.5 په 1.5 سلې ماته یو لکه خرچه پرې راځي که نه د ماتوانې د مصرف به ډېر پر راځي. اوله درجه هم دا بلوط دی. اوله درجه بلوط دی. ډېر ښه. بیا دغه سره غوړ لرګی چې ارچه ورته وي هغه بیا څنګه؟ یاره فعلا خو موږ سره خلاصه شوې ده نشته خو ارچه هغه من بس 110 روپۍ هغه مخکې وه نو اوس فعلا موږ سره نشته.
خلک د سیما سره دغه ته ودرېږه کمرې ته مخامخ چې خلک دې ویني ارچه اوس نه لري بیا دا یو دغه سره خلک څومره ارچه اخلي یو خروار خروار سره 15 من ارچه اخلي 15 من ارچه اخلي ارچه اوس تاسو ارچه ورته او ارچه مو سره اوس نشته هغه تاسو سره چې هغه به قیمت څومره ده هغه 100 روپۍ ریټ ورکړي 100 روپۍ مان خروار 8000 روپۍ راځي ډیر ښه دا لرګي به دیو فامیل یو خروار چې واخلي ژمې 3 میاشتې لا 3 میاشتې نه زیات هم څومره وخت یو خروار بسیږي نو دا نو کور پورې اړه لري چې څومره فامیل یو ډیر اوربل شي ډیر سوځي چې لګ اوربل لګ سوځي څوک سبا پر اوربل څوک یو شیبه بل کې معلومات نه کیږي دا معلومات نه کیږي خو بیا هم دغه د خلک درته راځي دوامدار چې میاشتې کې بدري ور درته راځي لا هر وخت درته رواني لا 2 میاشتې بعد راځي څنګه راځي لکه چا چې لګ 2 منو 3 منو وسه کې 2 ورځې بعد راځي او چې یو شل منو 20 منو نه خپل واس سره راځي خپل د بیا وړي دا اوس مخ کې زرنج بار سودامي سمره بار کړی دا زرنج سمره ما بار کې 50 منو لاس منو تو او 40 منو خروار نه کم دا سو قیمت دا 50 منو دا ما مطلب من یو 100 روپۍ حساب ورته یو 100 روپۍ هټي خو به وړي کوم کار کوي دا د لرګوي کوي وړي کې نه وړي کوم لرګي نه چلیږي دا کباړ کار سره کوستان کې دا کباړ می تاسو دا ډیر دوه کارونه په یو وخت تر سره کوي څنګه چل کې کاروبار دی خدا وړي نه یو سیزنه کاری کنه کوښ خو اوس نرخونه مال خلک یې ډیر بارځان دا ډیر قیمت تیر کالم هم دا نرخو تیر تکار من دا مخابل کې زنو مخ لکه نګرار ځای کې چو انده نرخونه الته به سار ځان وي حال ترځان دا ولی الته حالته خو چې اوس راوړي بخاروار باندې مطلب پیسې لارې ولا خل تیارا خلی ماتوانه خلی حالته خواره بیا نشته یو غټ غټ راکيو لکه الته دړي خرچيږي کنه وګدو دا کوم ځای نه راځي دا بلوت او دغه د شاخچا دا د پکتیا خوانه راځي او د ننګرهار خوانه راځي پکتیا او ننګرهار دوه کله خپل بسټلې اسراوړي مې د درخت مې خپل لیدل کنه یاره پکتیا خو د خونه درې سده هغه پور وته ننګرهار خوانه خپل راوړو ورستار خوانه کله تخپل بیا څنګه درخت اخلي ک د سی باغ لا جنگل ته نه وځي څنګه حساب ده نه الته دا سراوړي مو خلک سره او اندغه بس ورشو په بنځ په کې هغه وګټي منګل ته راوړو بس مېل ته مونږ خرڅ بس خو 15 اټ مر ډېر خو هم نه ګټي قیمت شي په دې بدري کسانو او لګي سره خپل غریز په کې دي مطلب دا موږ سره د څورته 300 کسان لګي کنه کار کې بس روزي ورته الله پیدا کوي 15 روپۍ موږ ته هم راکوي نو زه دلته د اسره کې څو کسان کار سره دلته بس موږ 3 کسان لګي دوه مزدوران سره وځي هغه ته به دی ورځ د ورکوي تنخواه ډیر ښه مننه استاد لرګي خرڅوي کار مسنګ دی ورځ سو منه خرڅيږي سو خروار ول تقریبا شپه خروار 15 شپه خروار خرڅيږي دین ډیر نه خرڅيږي 15 شپه خروار هم ډیر شي خای گزاره کیږي په دا شاده چې مطلب دومره نه خرڅيږي اوس هو سیزن لکه اول وخت ډیری کنه اوس اند الله اسمن او شلمنه دغه خلک وړي اوس اکثر خلکو اخیستي ما پورا کړی دی اوس نشه چې پاتې نه لګړي ډیر خو ساده شاته لرګي دا بس خروار وي دا تقریبا یو نیم خروار به پاتې اوس یو نیم خروار دا توت لرګي ډیر لرګي دا ولا سي یو نیم خروار یو نیم خروار لې ډیر نه دا ټول سره کې څومره لرګي لري یره ټول کې اندازن لګي راوړو بس خرڅوي تقریبا یې رايبو شل خروار خوښه لرګي کول لري 15 بلروس وخت ډیر خمانه نو استاد کوم پیغام کو وطنوال تلری کمره دی خدمت کې مننه کور ودانه بس پیغام دا چر سړی بچ خپل کاروبار وکي او مطلب حکومت نه څو ګیلاونه کې حکومت خپل خاریا غیا کینو هغه کار سره خپل همت وکي خپل کار وکي خپل روزګار وکي ما خپل د صفر نه کار شروع کړي او بس ان شاء الله دوه کسان سره لګي دا چر سړی همت وکي کار وکي ان شاء الله چې مخ بلاړ شي بالکل خپل کار ډیر خو خپل عمر هم لیدون ته چې عمر د سمره د پدی عمر باندې خپل کار شکر لري خپل کار د شروع کړی عمر تقریبا ما وصل کال عمر لري واترګ وصل کال ډیر عمر د ماشاء الله خدای نور عمر هم درکې مطلب چې ځوانان اوس باید خپل کار شروع کړي تاسو پدی عمر شروع کړی باید ځوانان شروع ځوانان به خپل کار ته متوجي شي صفر نه شروع کې زړه دی نه وای چې وطن کې کار نشته او کسب نشته کنه هر شي یو د جاول کوتای نه شروع کې ان شاء الله په مخ بزي او سوچ ورته کې الله به بس کې برکات شو کار وکړي
مننه استاد، خو وخت درته غواړو، خو کاروبار خدای دې نورم کاروبار کې برکت واچوي. مننه کور ودان. السلام علیکم. ناستل چې د خریداري کې څنګه یې سره غږی. السلام علیکم اشرف. جوړ اساس بخیر. صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ وایسی دکتر او تو غمگین ششتی هستی؟ غمگین نشستیم، چی کنیم دیگه، بیکاری و بیروزگاری ساده ده. بیروزگاری است؟ بیروزگاری، کار مار نیست، امنیت خوب امنیت است، همون تا کار نیست. چطور ششتی هستی و اینجا کار میکنی یا چوب گرفتی چی رقم؟ اینجا که چوب گرفتم، چوب میدگی. چوب میدگی چند گرفتی؟ چوب میدگی رو 50 رقم. 50 رقم من؟ یک سیر 50 رقم؟ یک سیر 50 رقم گرفتم که میده است چوب. میده چی را گرفتی هستی؟ خوره به خاطر تندور که بندازن در تندور میسوزن آن پخته میکنیم. و خانه میبری؟ خانه میبری. بازم یک سیر چی که وقت بس میشه؟ یک سیر خود یک روز میکنه و کدیش دیگه چوب میباشه. و این میدگیز به خاطر که آتش تندور میمونه، به خاطر او چاینک و دیگه لبنش گرم میباشه. ما خود مردم دیواس هستیم، تندور میکنیم. چوبای ثابت هم گرفتی؟ چوب ثابت هم گرفتیم. او را خروار چند گرفتی؟ خروارش 8,000 گرفته. چند؟ 8,000. سیر صدر به میاد، چوب هرچی بسیار خوبش بود، سرشان. چی که وقت پیش گرفتی هستن؟ یاره ایره یکونیم ما میشه. او خرزان بوده، در 800 روپا قیمت شده. قیمت شده. مطلب 800 فایده کردی؟ بسیار خوب است. و هر وقت همینجا میایی چوب میده را میخری هر روز؟ نیست، یک هفته بعد 2 هفته بعد چوب میده باشه باز نگاه میکنن، باز من جمع میکنم میبرم به خانه. بسیار خوب است. از خودت اگر برام بگویی چند اولاد داری در فامیل هستی؟ من در فامیل 11 نفر هستم، 9 اولادم. ماشاءالله. باز خودت چی کار میکنی؟ من خودم یک سماع دارم، نمیچاره ای از آقیمه. دیگه بچه هایت هم کار میکنه؟ کل ما در مولوی هستیم. بچه ها میره مدرسه و مکتب، بالدی که میان نمیده میباشن. حالا خب مکتب ها رخصت شده و مدرسه میرن و میان نمیده خاطر به کمک میشه. مطلب گزاره میشه؟ خوب است، شکر از شکر است. خواهی صاحب عمرت چی که هست؟ عمر ما 55 سال. ماشاءالله. خداوند میگم عمر بتبرد. 55 سال زیاد وقت است. پیش از این کاروبار چی میکنی؟ کسب پدری مثلا لازم که از عسکری به اصطلاح دوران نجیب که خلاص شدیم، این کسب است، همین سماعات است و وطن است و این کار است. ماشاءالله. کسب پدری شهرتان است. خواهی صاحب از 55 سال کدام خاطره جالب، کدام کیسه جالب اگر برام بگویی؟ والا خاطره فعلا فکر کدام کیسه جالب اگر شنیده باشی یا کدام وقت کدام کیسه باشه اگر برام بگویی؟ از خاطرات جوانی دوران میرفتیم کار میکنیم، روز 35 رو پفانی. اینقدر یخ بود که ما بچگیانا میرفتیم. یک منطقه است، چمن بود، از این مایا میگشت و یخ به شکل میده میگیم که این چیز که سنگ میده میکنیم. خود بچه ها بچه ها بدیم، باز خیزک میزدیم، در سر ازی خیز میدیم، مایای ازی بردیم سر یخ. ما برامد بازی رو بدر جمع میکنیم، در بوجی میبودیم، در جای محل کار که میبودیم و اونجا پخته میکنیم. خب ساعت ما تیر گرم میگردن. حالا دیگه نیو خلق مانده و نیو یخا مانده. یک دوران بود که فهمیدیم در سر بام دو منزله مردم در برف بلند میشد، سر بام بلند میشد. حالا دیگه خدای پاک رحم روشنی خدا کنه که یک برف باران شود که مردم فضا خراب است، کل مردم مریض است. کابل بیزار باشه و بی برف نی، بیزار باشه و بی برف نی، بی برف.
برف چیز است، برف و باران مور ملخ کلش توش است. از خدای خود میخواهیم که نمی یک برف و یک باران شود که مردم خراب است، کلی مردم میزه. بالکل آمین که صاحب که یک بار باران شود مرزا میره، مرزا هم است، برف و باران هم نیست، قیمتیم است، جنجال کلان است. خداوند خیر کنه صاحب. چی گفتنی داری به مردم است؟ چی پیام چی است؟ پیام ما همیست که در زمین مملکت یک کم کار با پیدا شد، جوانای ما را طرف خارج و در کار پیدا شد، پیدا شد تا اون پرده شب و روز مردم تیر شد. بسیار خوب است، تشکر است، خیر بینید.